تازه خبر پاکستان څنګه امریکا ته د افغانستان پر ضد خپل فضا د کارونې اجازه ورکړه. امریکا او پاکستان تازه کوم تړون کړی دی؟ جزئیات په ویډیو کې را سره وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. لیدونکو السلام علیکم. پاکستان او امریکا یو ځل بیا افغانستان پر ضد توافق ته نږدې شوي دي. د امریکایي رسنیو د راپور په بنسټ د امریکا حکومت پاکستان د ځینو مرستو په بدل کې دې ته راضي کړی دی چې په افغانستان باندې د برید لپاره د دې هیواد فضا وکاروي. د امریکا او پاکستان د دې توافق په بنسټ د امریکا بي پیلوټ الوتکې کولی شي چې پاکستان له فضا څخه په ګټې اخیستنې سره افغانستان ته داخل شي او افغانستان وڅاري او د اړتیا په صورت کې په افغانستان کې بمباري ترسره کړي. د دې کار په بدل کې به امریکا پاکستان باندې فشارونه بند کړي او د دې هیواد سره امنیتي، اقتصادي او نظامی مرستې به وکړي. په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت خوښ و چې طالبان په افغانستان کې واک ته ورسیږي، مګر اوس بیا هم د پاکستان د افغانستان د دې حکومت پر ضد باندې پاکستان ته لارې ګودرې ورکوي. د یادونې وړ ده چې په 2000 لومړي کال کې د هم کله چې په افغانستان کې د طالبان حکومت و، پاکستان امریکا ته خپل اړي هوایي ډګرونه، بندرونه او فضا په اختیار کې ورکړه او امریکا په دې ډول په افغانستان باندې حمله وکړه. په تیر 20 کلن جنگ کې امریکا د پاکستان د خاورې په استفادې سره په افغانستان د طالبانو په ضد خپل پوځ اکمال کاوه. د چارو څارونکي وایي چې د افغانستان حکومت باید د پاکستان په وړاندې په وروستۍ درجه څخه پام څخه کار واخلي او په ځانګړي ډول په خپل صف او حکومت کې هغه لوړپوړي چارواکي چې د پاکستان سره زیاته خواخوږي لري تر جدي څارنې لاندې ونیسي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ، د سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.